السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو زموږ همیشه دا کوشش وي چې تاسو ته داسې معلومات راوړو چې تاسو ترې ګټه واخلئ. د نن ورځې په دې ویډیو کې هم تاسو سره په دې باره کې معلومات شریکوو چې که دا 4 غلطیانې یوه ښځه او خاوند په خپل کور کې کوي نو همیشه به په کور کې پریشانیانې او مسایل وي او بیماریانې به هم په کور کې پیدا کیږي. که غواړئ چې په دغه غلطیانو باندې خبر شئ نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ډیر ضروری معلومات تاسو سره شریکوم او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو خان کلیک چینل همداوت سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. دوستانو وړومبنۍ غلطي چې خاوندان په کور کې کوي هغه دا ده چې اکثره خاوندان ښځه دې ته مجبوروي چې له شا له خوا نه ورسره په غیر فطري توګه باندې کوروالی وکړي، چې دا یو ډیر بد او د حیواناتو یعنی د زناورو عمل دی. کوم انسان چې داسې کارونه کوي نو بیماریانې به د هغه مقدر جوړیږي. له دې پلید کار نه باید خاوندان ځانونه وساتي. دویمه غټه غلطي چې خاوندان یې کوي هغه دا ده چې اکثر خاوندان یعنی سړي خراب فلمونه ګوري او بیا کوشش کوي چې خپلې ښځې سره همغسې کوروالی او همغسې کارونه وکړي، یعنی څنګه چې په فحش فلمونو کې کیږي. قدرمنو دوستانو، فحش فلمونه د ځوان نسل د بربادۍ لپاره جوړیږي، ځکه چې دغه خلک هر قسم دوايانې استعمالوي په هغې کې چې څه ښودل کیږي په حقیقت کې دغسې نه وي. دغه ټول د مسلمانانو او ځوان نسل د دین نه لرې کولو کوشش دی. هر څوک چې خپلې ښځې سره دغسې کارونه کوي نو په مختلفو مرضونو باندې باخته کیږي. باید چې ځانونه هوښیار کړئ او له دغسې فحش فلمونو کتلو نه ځانونه وساتئ، ځکه چې دا ستاسو د صحت او د ایمان دواړو نقصان دی. درېیمه غلطي چې خاوندان یې کوي هغه دا ده چې هر وخت خپله ښځه په وړه وړه خبره باندې رټي. زیات خاوندان خپلو ښځو سره په وړه خبره جنګونه کوي، هغوی ته بد رد وایي چې په دې سره د ښځې په زړه کې هم نفرت پیدا کیږي او خپل خاوند سره کینه پیدا کوي. او یو نقصان دا هم کیدی شي که د بچو په مخ کې سړی خپله ښځه بې عزته کوي نو د بچو هم د خپلې مور نه حیا ورکیږي او سبا ورځ هغوی هم خپلې مور ته بد رد وایي. نو باید له داسې کارونو نه هم ځانونه وساتل شي، ځکه چې په دې کار سره د ښځې او خاوند په منځ کې بې اتفاقي پیدا کیږي او بې اتفاقي د رزق د کمیدو سبب جوړیږي. نو باید ځانونه له داسې کارونو نه هم وساتو. څلورمه غلطي چې ښځه کوي هغه د خپل خاوند نه بغیر اجازت یو کار کول دي. دوستانو ځینې کارونه داسې وي چې په هغې کې د خاوند نه اجازت اخیستل ډیر ضروري نه وي، یعنی د کور واړه واړه کارونه کول. خو ځینې کارونه داسې وي چې په هغې کې د خاوند نه اجازت اخیستل ډیر ضروري وي، لکه ښځه که خپل مور کره د یو ورځ لپاره ځي او بیرته راځي، یا نور مړی او ژوندی کوي او خپلوانو کره ځي او د خپل خاوند نه پوښتنه ونه کړي نو وروسته ډیر زیات مشکلات پیښولی شي، ځکه چې ښځه ورو ورو بیا په همدې کار باندې عادت کیږي او هر چیرته چې ځي نو د خپل خاوند نه پوښتنه نه کوي. خو که اخر یې خاوند خبر شي نو لوی مشکل جوړېدلی شي. په دې باره کې هم د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي چې وروسته بیا کوم لوی مشکل جوړ نشي. دوستانو دا وی هغه 4 غلطیانې چې ښځه او خاوند یې کوي نو باید له دې کارونو نه ځانونه وساتل شي. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.